چې څوک سورۃ الاخلاص ډیر ډیر وای. نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریب ما بس چې کور ته نوځي جو بسم سلام ورچا او بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کو وی صحیح ده. سورز پس راغی وی الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره گاونډیان مالدار کړ. دی کې الله الصمد دی کنه الله د ټولی دنیا نه بے حاجت دی. الله مام دسی د مخلوق نه بے حاجت کی څنګه ته بے حاجت دی. دا وایا الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصل ول غواړي چې ماته د دې ملک نشنلټي میلو شوې کارډ میلو شوې هغه کې مشکلات. الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دی دوای دغه ملک نشنلټي با الله ورکی. الله الصمد د صمد معنا دا ده کنه دی وجه چې چا نوم عبد الصمد نو دته صمد موای دا ډیره ګناه ده کنه. صمد معنا دا ده چې ټول پټول مخلوق په هر څه کې دته محتاج او دی اچا ته نه محتاج. د صمد دا معنا دته مخلوق ته وای اے صمدا نا عبد الصمد وای. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه دا اللہ ذات دیر پاک تے تاسو اللہ لونا ثابت وی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى. حال دادے چکل زیر ورکللے چی دیتا پلور سرا ظل وجهه مصدع اگرزی مخدد تقتو پخپل چی دلور زیر ووری صد خیالی وهو کظیم او د غصین ډکی ډک. اللہ وی قرآن کی وی دا بدی کڑی کنا مخی تک تور شو د غصې نه ډک شي. دا د مشرکینو یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت دی. مسلمانان لور به شوي چاته به پته نه اته بس به وایي لور مې شوې ده نه څه چل لور مې شوې ده نه چې زوی وشي نو ملک په خبر کې ملک په خبر کې بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی بد عادت. وی لور وشولنو یو بلا بل سیوا شو یو بلا را کر بل سیوا یقین وکه چې دا زنانه وای. دا خو تاسو د مشرکینو اقوال دا مشرکینو وی مشرکینو دا خو د مشرکینو خبرې دي. په دې تاسو کپل رسئ. د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغیږي د لور نه رغیږي کنه. دا نن چې ستا مور د دا لور وکه نه وه نن چې تا ته د مور سوری میلو دی دا د لور په شکل کې و. دا نن لور دا سبا به دا موري مور چې لور نه مور به د کم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی نو انسا الله مؤنث په مذکر مخکې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر یې اول کړی دی. دیو جن علماء وائی